ما په پښتون ما په تاجک باندې څوک نه پیژني، ما هزاره ترکمن ازبک باندې څوک نه پیژني. که ما څوک پیژني په نوم مې د افغان پیژني، په همدې نوم باندې مې هر ګوټ د جهان پیژني. جوړ د ټرای په ښار کې ناست یم، د وهمونو په ټال کې زانګم. ژبه نه لرم په خوله کې د اورونو په خیال کې زانګم. څه خړي بادونه راغلل، څه خړي بادونه تیر شول، څنګه خړې لوبې وشوې د زمونږ خړې کوڅه کې. څنګه ماته خړ خړ ګورې او زه تاته خړ خړ ګورم. څنګه خړه زمانه شوه او څه خړ خړ یو بل ته ګورو. سلام قدرمنو اوریدونکو، ګران لیدونکو، یوسف هیواد دوست یم له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون چلونکی. سلام قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، زه فیضیه هوسا یم له ډنمارک څخه د افغان غږ رادیو خپرونې چلونکي. تاسو عزیزان د نړۍ په هر ګوټ کې چې هستئ، روغ جوړ خوشحال آرام اوسئ او نوی کال مو مبارک. سلام شنوندای عزیز و گرامی، امیدوار هستم تمنیات نیک این جانب و همکار عزیز ما فیض جان هوسا و سایر همکاران عزیز ما که در استودیو مشغول ثبت برنامه هستند احترامات ما را قبول بکنین و امیدوار هستم که با خانواده های عزیزتان سلامت و بهروز باشین. قدرمنو اوریدونکو، نوی کال مبارک، سال نو 2025 مبارک باشه. نوی کال مبارک، د خوښیو ډک کال ولرئ. بله، بینندگان عزیز و گرامی و افغانهای مقیم دنمارک، افغانهای سراسر دنیا که مقیم هر کشور هستین، احترامات فائقه ما را بپذیرین. قدرمن دوستان، من در طول کال، من در طول 12 کلونه دغه رادیو تلویزیون چې له ډنمارک نه خپرو، په همدغه روحیه خپرو چې ملي یووالی، ملي تسامح او د افغانستان تاریخي هویت او زموږ د خلکو تاریخي یو موټیوالی، په همدغه روحیه او په همدغه فکر باندې موږ دا خپرونه خپرو. زه فکر کوم چې تر دې به بل لوی شعار نه وي، نو چې موږ د خپل هیواد د خلکو د یووالي او د دلته په ډنمارک کې د اوسیدونکو افغانانو او دننه په افغانستان کې زموږ د ګران ملت ترمنځ یو پول، ارتباطي پول، یا په نورو هیوادو کې د اروپا چې دی خو موږ له هیواد نه بهر چې اوسیږو خپرونې کوو، په اصل کې د ټولو افغانانو چې هیواد نه بهر دوی اوسیږي د هغوی استازیتوب کوو. بله همداسې او بل دا دی چې ودوسه هیله لرو چې په دومره کلونو کې چې موږ خپرونې کړي دي، زموږ د قدرمنو اوریدونکو هیوادوالو خوښې شوي، ځکه چې زموږ رادیو یوازینۍ رادیو ده چې د افغانستان په ټولو ژبو باندې نشرات کوي. یعنی موږ افغانستان، موږ داسې یو پولې لکه ډنمارک او افغانستان دا سره کړي. همونطور که فیضه جان همکار عزیز ما گفت، ما اولین رادیو هستیم در سراسر جهان، رادیو صدای افغان یا د افغان غږ رادیو او تلویزیون، که ما هر هفته تمام زبان ها ما حرف زدن هم میتونیم، زبان های شیرین وطن ما، در کنار از اینکه ما پشتو و دری صحبت میکنیم، آهنگای از تمام اقوام کشور، تمام زبان های کشور ما نشر میکنیم که پیشتر فیض جان گفتن که پشه‌ای و بلوچی و نورستانی و ایماقی و نمیفهم تخاری و پامیری، همچنان ازبکی، ترکمنی، خب پشه‌ای گفتیم، دری، پشتو، خب دیگه یگان تا دنمارکی و یگان هندی رو نشر میکنیم. و دوست که موږ په دې ژبو باندې نه پوهیږو او دغه سندرې چې موږ خپرو، دا هر سندره او هر شعر چې دی دا خپل تشریح کوي، دغه ژبه، قدامت تاریخی
هویت د ژبې څرګندوي. بله موږ تقریبا 15 کاله یوازې په پښتو ژبې باندې کار وکړ. ښاغلي احمد جان مانو سره چې موږ خبرونه ډېر په زړه پورې همکار دی او مننه کوو له دوی نه زیاته چې موږ سره 15 کاله په لپسې توګه د خبرونه چلولې او تر اوسه هم هغوی دلته د خپل برخه لري. همداسې په بلوچي په پښتو خمول نورستاني او پامیري ژبو باندې په ازبکی او ترکمني ژبو په دې ژبو قدرمن دوستان ته موږ بلنه ورکو چې راشي په دغه ژبو باندې موږ ورته 15 دقیقه وخت ورکو کنه. خب یعنی شما میتونید با ما در تماس شوید. خب اصل مسئله است که ما قلبا از شما شنونده‌های عزیز و گرامی و بیننده‌های محترم سپاسگزار هستیم و قلبا ممنون هستیم که در طول سال 2024 یعنی تا امروز ما را همکاری کردین، کمک کردین. ما خب بزو خدای پجات مفت نشرات داریم، نه بر ما کس معاش میده و نه از بیننده های خود ما یا شنونده های خود ما چیزی را مادی توقع نداریم. تنها ابراز تشکر ما در دو جهت است. یکی که خب شما همیشه برنامه را شنیدین و دیدین و اینه ما براتون باز بعدا میگم که ما چطور فهمیدیم. و دیگه ای که تشکری که بر ما همیشه مطالب فرستادین یا ما را انتقاد کردین یا راهنمایی کردین. این بسیار هم دست ندارم همیشه موږ هڅولې دي ته همیشه زموږ نه تعریف کړی دی. موږ هم انرژي اخیستې ده. خود نو خو بل دا ده چې دا خو د افغان غږ راډیو ده، نو بنان د ټولو افغانانو راډیو ده او خبره دا ده چې د دوی برخه چې نه دي قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو مونږ خو خپلو نیمګړتیاو ته هم بیا نه متوجه کېږو چې مونږ څه اشتباه لرو څه خطا لرو. په دې برخه کې مونږ سره د قدرمنو خویندو او ورونو ګرانو افغانانو دننه له افغانستان نه او له نورو هېوادو په تېره بیا دلته په ډنمارک کې د اوسېدونکو افغانانو نه ډېره مننه کوو. د فرهنګ ټولنې نه، د افغانانو د شورا نه، سراسري شورا چې دلته په ډنمارک کې لري افغانان، د افغانانو کلتوري مرکز چې د اغوست په ښار کې ده، همداسې د افغانانو او ډنمارک د ځوانانو ټولنه، د افغان ډنمارک د ښځو ټولنه، یعنی از تمام انجمن‌ها د افغان حقوق پوهانو ټولنه، انجمن حقوقدانان افغان. خب دیگه من نمی‌فهمم که انجمن‌ها نام خدا در کوچه یک انجمن و یک کمیته و شورا داریم که یاد ما اگر رفته ببخشیم. مساجد افغانی در مسجدونه چی دی جمعتونه موږ سره ډیره زیاته مرسته کړې ده. جناب رحیمی صاحب، ډاکټر صاحب رحیمی، دوی هر یو نه ډېر د زړه له کومې مننه کوو. کور مو ودان ژوندي اوسئ. ښه هیله لرو چې دغه نوی کال چې اوس دا دی نوی کال دی نو په دې نوي کال کې هم موږ سره همداسې خپل قلمي همکارۍ دوام یې وساتي، یعنې جاري وساتي. بله او دلته نور هم لارښوونې وکړو چې د خپرونې په لارښه کې بدون شک در بهبود برنامه ما به کمک و راهنمایی دائمی شما نیاز داریم. اصل مسئله دا ده قدرمن دوستانو چې مونږ سره دې چې عمر مو خوړلی دا ما او فایزه جانه شپږ بچیان لرو، نه به خدا 9 لمسیان لرو. د دې په څنګ کې رسمي وظیفه چې زه دلته معلم وم، اوس خو مې تقاعد وکړ او فایزه جانه په یو صحي چارو کې دلته کار کوو. تحصیل او زده کړې خپله وکړلې، چې همالته ژورنالیست وم خو دلته په روغتیایي برخه کې زده کړې وکړې، ډیپلوم یې واخیسته، کار یې کوو. ما نور د توان نشته، قانوني سن د تقاعد ته هم رسېدلي یو بل ناروغتیاوې هم دي. په هر صورت موږ چې دغه راډیو تلویزیون چلوو وړیا او خپل جیب نه ورته مصرف هم کوو، کوم امتیاز هم پکې نشته. نو هیله ده چې تاسو لپاره د قبلېدلو وړ که چیرې ستونزه یي، نیمګړتیا یي، کمبود یي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې موږ راهنمایي کړو کنه. یعنې موږ بې ستاسو له راهنمایۍ نه موږ تکمیل نه یو. بله هر انسان یعنی تکمیل نه دی، پوره نه دی. هر څونه چې عمر د ځان
او هر څومره چې عمر وړاندې زی بیا هم ضرورت دی ته دی چې یو څوک پوي حالا ما خو اینه خبیتانیم اون از اون دوران طفولیت در رادیو و تلویزیون کار کردیم آمدیم تا نزدیک به 70 سالگی. حالا خب این مانع زیر نداره که ما متخصصین هستیم، ما خطا هم داریم، اشتباه هم داریم، شکل برنامه ما شاید درست و خوب نباشه، محتوای برنامه این مربوط شماست، دست ما رو بگیرید، این قول ما طرف شماست و بیاین که قول با هم بتیم که همکاری میکنیم برنامه رو بشنویم. و از این رادیو تلویزیون که از کانال گریل ساکس هر شنبه و یک شنبه نشر میشه، یک رادیو تلویزیونی بسازیم که بیانگر و ستیج منافع ملی و خواستهای شما عزیزان باشه. نوی کال د دوستی او ورورولۍ کالو لري. قدرمن دوستانو بیا هم نوی کال مبارک شه. په ګران افغانستان کې د خدای سوله راولي او موږ د خدای نور نیابتي جګړو وساتو چې هلته نور وینه تویه نشي او څوک سلا ونه ویشي، وسله ونه ویشي چې موږ مړه شو کنه. یو بل غږ کې ونیسي ټول قومونه لاس یو کې او دغه افغانستان واقعا افغانستان کې ټول افغانان موږ. بله عزیز و گرامی، واقعا وطن یک نعمت بزرگ خداوندی است و حال اگر ما در وطن خود نیستیم خیر وطن بخواهیم، نفاق در وطن و بجان هم انداختن افغان ها و کشتن افغان ها و مادر و پدر در غم و در بدبختی های فرزندایشان و شوهرانشان نداریم. دیگه مردم افغانستان از جنگ کاملا بسیار دیگه واقعا سیر شدن، بسیار به جان خود آمدن، در هر خانه قتل شده. بگذاریم که افغانستان از راه صلح و تفاهم، از راه تعامل به پیش بره. نه؟ ټول نمونږ هیله کوو چې په هر هیواد کې اوسېږي د هماغه هیواد د پارلمان سره په تماس کې شي، حقایق ورته ووایي او ټول نړۍ باندې د ملګرو ملتونو په ادارې باندې، د اروپا په اتحادیې په پارلمان باندې، دغه راز د اسلامي کنفرانس په هیوادو باندې او دلته په هر هیواد کې چې اوسېږي دغه هیواد له حاکم ګوند سره په تماس کې شي او د افغانستان د خلکو مجبوریتونه ورته ووایي. خدای تعالی د افغانان په اتحاد، اتفاق او یووالي کې ولري. هیله لرو چې موږ سره لاسنیوی وکړي، زموږ مرسته وکړي. زه او فیضه جانه به انشاءالله ستاسو ټلیفونونو او ستاسو مخامخ راتګ کې لارښوونو ته او ستاسو نیوکو ته او وړاندیزونو ته منتظر اوسو. یوازینۍ هیله مې دا ده چې زموږ دغه مشران چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي هیله لرو چې د خپل اولادونو کورنۍ په مخ کې د دې قوم د هغې قوم د هغې په ضد خبرې ونه کړي، ځکه دا ځوانان مغز خرابیږي، د خپل ورور په مقابل کې راجیږي. یک گپ دیگه فیضه جان، از این وطندارای خود خواهش میکنیم ما را خب هیچ دقیقش نباشید، اما تو رو به خدا کسایی که خدمت میکنه کار میکنه همون رو حمایت کنید. در دنمارک، در تمام اروپا، در تمام امریکا و کانادا و استرالیا و هندوستان و جمهوریت های سابق اتحاد شوروی، دو هر کشوری که افغان ها یک خدمت میکنه، یک رادیویی دارن، یک تلویزیونی دارن یا یک انجمن را میسازن که یو ټولنه جوړي، یو شورا جوړي، یو رادیو تلویزیون، یو اخبار او مجله لري، ملاتړ وکړي. دا کرکه او رخه او نفرت خپرول یو څوک کار ته نه پرېښوده. دا راځي چې پریدو سکاله به دا تصمیم نیسو چې رخه به نه کوو، یو بل سره به مرسته او همکاري کوو، یو بل به بخو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0045 چې دا د ډنمارک کوډ دی 11 21 93 امیر به دریان بگوید دیگه که یکی شما بگوید چی حال ما بگوید 0045 آفرین 31 21 93 71 اینه والا شاه خوب دری صحبت نمیکنه نه ولی پښتو دری دواړه د موږ ژبې دي د څخه ما گفتم که په خاطر تاسو په دری ژبه غږیږئ زه په پښتو ژبه غږیږم. خو اینه ما تقسیم کردیم او که زمونږ ازبکی و هزارگی و پشایی و دا نور زده طبیعی ده چې موږ فقط خودتون از که حال نشرات ما خوب چون اینجا تقریبا دولتی میگن که ما بر دو زبان باید نشرات داشته باشیم. خب ما بر دو زبان نشرات میکنیم.
و زن و مرد باشه، این زن و مرد هم است دی. خب دیگه هم پشتو صحبت میکنیم هم دری، یعنی منگه دوار جبه چه دی افغانستان رسمی جبه دی دا وای که دا نور جبه موزده وای ولا چه پشهی مون بیله نورستانی و بلوچی و ازبکی و ترکمنی مون بیله. پر صورت قدرمون دوستان نور زیاد خبری نگم. بیننده عزیز شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم، همیشه منتظرتان هستیم. جور و سلامت باشید. خیلی رکال ولری.